یو 50 نمبر مکتوب دا هم شیخ فرید بخاری رحمه الله تعالی گله پدې کې بیان دا کړي چې تاسو شریعت خور کئ د شریعت ترویج وکئ دا مو د دنیا او د آخرت د کامیابی سبب دی 250 نمبر مکتوب دا هم شیخ فرید بخاری رحمه الله تعالی گله ده پدې مکتوب شریف کې درې خبرې کړي یو بیان د مذمت د نفس اماره نفس اماره غي توي چې ګناه مو کی او بیا بریتم تاوي چې خکار مې وک بیا چې دې سره سړی خواریو کی بیا نفس لوامش لوامه غي توي چې ګناو کی بیا رستو خپای او ملامت ای د الله تعالی نه بیا معافي غواړي دې سره چې خواریو کی بیا نفس مطمئن نشي نفس مطمئنه دا معنا چې څومره تکلیف او خفقان ورته ورسیږي او خپل رب یاد کی زړه ته الله تعالی اطمینان ورکړي الا بذکر الله تطمئن القلوب بیا چې دې سره خواریو کی بیا نفس راضیه مرضیه شي بیا قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نو دغه نفس اماره بیان کړي دویم د نفس اماره د مرض ذاتی بیان کړي چې دې کې کم مرض ده دریم د دې مرض د علاج بیان کړي د نفس اماره د مرض علاج پکار ده 53 نمبر مکتوب دا د شیخ فرید بخاری رحمه الله تعالی گله پدې کې امام ربانی رحمه الله یو قیمتي خبره کړې ده چې اختلاف د علماء سو دا موجب د فساد د عالم دی یو خو علماء اختلاف د مجتهدینو دی دا ائمه دی اخو په دلیل باندې بنا دی هغه خو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې زما د امت د علماء او اختلاف دا رحمت ته یو د علماء سو اختلاف ده د علماء سو د اختلاف بنیاد درې خبرې یو د نفس خواهش خپل نفس خوشاله کوي او راضي کوي دویم نمبر د دنیا ګټه د دنیا مفاد ته نظری دریم نمبر تعصب خپل ډله قوي کئ دا زمونږ ډله ده زمونږ فلانه قوم ده فلانه ده موږ د فلانی استاد شاګردان یو استاد مو که خبره کوي او که غلطه نو صحیح ده دې ته تعصب وایي دا د دوی د اختلاف اسباب د غدری دي نو امام ربانی رحمه الله فرمایي اختلاف د علماء سو دا موجب د فساد د دی عالم نه سلور 50 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله شیخ فرید بخاری رحمه الله تعالی گله او دې کې یو ناشنا خبره کړي دا فرمایلی دي دنیا کې گمراه خلق دوه ډلې دي یو ته مبتدع وای او دویم ته کافر وای صحبت د کافر ډیر مضر ده او که صحبت ته مبتدع ډیر مضر ده امام ربانی رحمه الله فرمای چې صحبت مبتدع ډیر مضر ده په نسبت ته صحبت د کافر دا غي وجه دا چې مبتدع د خپل بدعت ته دین وای نو عام ساده خلق په دی غلطی د دین په نوم باندې او کافر خو خپل عمل ته دین نه وای اخواسم کافر ده نو مسلمان ته ځان ساتي نو امام ربانی رحمه الله فرمای اجتناب الصحبت مبتدع لازم است ضرر صحبت مبتدع فوق ضرر صحبت کافر است و بدترین فرق مبتدعه شیعه شنیعه اند نو صحبت مبتدع ودا ډیر بدترین دی د صحبت د کافر نه
او بیا په مبتدعینو کې د ټولو نه بیکار او خطرناک فرقه هغه د شیعګانو ده. شیعګان چې کوم چلونه کوي تاسو چې کتابونه وګورئ نو کمزوره سړی اړی. ما سره یو تفسیر دی کتاب الصافی ورته وایي، سورة النور چې وګورئ او علمی دفاع د سره نه نو د انسان عقیده کې حرکت پیدا کوي چې دا خبرې دي دا خبرې دي. د شیعګانو هر کتاب چې سړی راخلی داسې طریقه باندې لیکلی دی چې ساده سنی مسلمان وګوري ډېر زر شیعه کېږي، ځکه داسې خبرې کړي دي چې هغه د انسان دماغ اخلي. نو ځکه امام رباني رحمه الله فرمایي بدترین د فرق و مبتدعو هغه فرقه د شیعګانو ده. نو شیعګانو نه به ځان ساتي، کاروبار به ورسره نه کې، نکاحونه به ورسره نه کې. زموږ علما وایي شیعګانو سره به نکاح نه کې، معاملات به ورسره نه کې، غلط به دي کې. او که معامله دې کوله چې د دین خبره وانه اوري. 55